بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، 21 د ګناهونو په وسیله د پریشانی دروازې پرانستل کیږي. دا ځکه چې معصیت او ګناه زړه مړ کوي او یا یې په ویرونکي رنځ باندې اخته کوي تر دې پورې چې د داسې حالاتو سره مخ کړي له کومو حالاتو نه چې محمد رسول الله په الله باندې پناه غوښتي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خفګان او د پریشانی نه پناه غوښتې، خو که ته ګناه وکړې، معصیت وکړې، الله به دې په خفګان او په پریشانی باندې اخته کړي. محمد رسول الله د غم او د اندېښنې نه پناه غوښتې، خو معصیت او ګناه غم او اندېښنه زیږوي. محمد رسول الله د بېوسي او د کمزورتیا نه پناه غوښتې، خو معصیت او ګناه به دې په بېوسي او په کمزورتیا کې راښکیل کي. محمد رسول الله د تنبلي نه پناه غوښتې، خو معصیت او ګناه به دې په تنبلي باندې اخته کړي. همدارنګه محمد رسول الله د بزدلي او د بېزړهتوب نه پناه غوښتې، او ګناه هغه څه ده چې ستا په وجود کې بزدلي او بېزړهتوب پیدا کوي. رسول الله د سپیرتوب، د حرص او د بخل نه پناه غوښتې، خو ګناه بخل زیږوي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د پور او د قرض د زیاتوالي نه پناه غوښتې، خو که تا ګناه وکړه په پورونو او په قرضونو کې به راښکیل شي. محمد رسول الله د سړیو د غصې او د زیاتي نه پناه غوښتې، خو ګناه به دې ته اړ باسي چې په تا باندې به هر څوک زیاتی او غصه کوي. الله دې موږ د ګناهونو نه وساتي. نو ګناهونه د دې نفسي حالاتو او د دې په څیر د نورو د راتلو له قوي علتونو څخه دي. الله مو دې د ګناهونو نه وساتي تر څو د هغه څیزونو نه موږ او تاسو په امن کې شو چې د هغو نه محمد رسول الله په الله باندې پناه غوښتي. 22 د نعمتونو له منځه تلل. هغه نعمتونه چې رب العزت تا ته درکړي دي، که تا خپل ژوند د الله د اوامرو او د احکامو په رڼا کې تیر که، دا نعمتونه به الله لا نور پسې درته زیات کړي. خو که تا د رب العزت د حکمونو نه سرغړونه وکړه، په معصیت او په ګناه کې راښکیل شوې، کومه نعمتونه چې الله تا ته درکړي هغه به درنه واخلي. دا ځکه چې له هیڅ بنده څخه نعمت نه اخیستل کیږي او نه له هیڅ تکلیف سره مخ کیږي مګر د خپلې ګناه په سبب باندې. الله رب العزت فرمایي په صورت شورا کې: وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. او تاسې ته چې کوم تکلیف رسیږي نو سبب یې ستاسې عملونه وي، او ډیر داسې عملونه دي چې په هغو مو الله نه نیسي، الله درته بخښنه کوي. همدارنګه الله رب العزت په صورت انفال کې 53 آیت کې فرمایي: ذلک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. دا تعذیبول د خلکو په دې سبب دی چې هیڅکله الله داسې نه دی چې له کوم قوم څخه دې له خپل له لورې ورکړی شوی نعمت واخلي تر څو چې هغوی د خپلو نفسونو حالت تغییر نه کړي.
او حضرت علی کرم الله وجهه فرمایی هیڅ یو ازمایښت او مصیبت نه دی راغلی مګر د ګناه په وجه او نه دی پورته شوی مګر د توبې په واسطه. الله رب العزت د هر شي لپاره یو سبب او آفت ګرځولی. سبب یې منځته راوړي او آفت یې له منځه وړي. نو د نعمت د راتللو سبب اطاعت دی او د منځه وړلو آفت ګناه ده. کله چې الله رب العزت یو بنده ته د کوم نعمت ورکول او بیا د هغه د ساتنې اراده وفرمایي نو په هغې کې ورته د اطاعت کولو ښوونه وکړي او کله چې ورڅخه د اخیستلو اراده وکړي نو ښوی یې کړي تر څو ګناه وکړي او هغه نعمت ورڅخه واخیستلی شي. نو که غواړئ چې هغه نعمتونه الله رب العزت تاسو ته درکړي د هغو نعمتونو ساتنه وکړئ او هغه نعمتونه الله رب العزت لا پسې درته ډیر کړي نو د الله د حکمونو پابند شئ. خپل ژوند د قرآن او د سنت په رڼا کې تیر کړئ او که په ګناهونو باندې اخته شوئ هغه ورکړي شوي نعمتونه چې الله درکړي هغه به له منځه درنه لاړ شي. 23 په ویرې باندې اخته کیدل. د الله رب العزت د نافرمانی په وجه د ګناه په وجه په انسان باندې له هر اړخه ویره او ډار حمله کوي او څوک چې نیکي وکړي د الله بندگی او اطاعت ته ملا وتړي نو ډار او ویره له منځه ولاړه شي ځکه چې د الله اطاعت داسې یوه کلا ده چې څوک پکې ورننوځي نو له دنیوي او اخروي دواړو عذابونو څخه به خلاص شي او ویره به پر امن باندې بدله شي. که غواړې چې په اطمینان او په سکون کې ژوند تیر کړي ستا په زړه باندې ډار او ویره حمله ونه کړي د الله د حکمونو پابند شه او که دې په زړه کې ډار او ویره پرته وي نو پوه شه چې تا د الله د حکمونو نه سرغړونه کړې توبه وباسه الله ته متوجه شه. 24 د زړه رنځ او خفګان. الله طرف ته په زهد او تقوا سره تلونکي خلک په دې باندې متفق دي چې د زړونو هیلې او غوښتنې تر هغه پورې نه ترسره کیږي تر څو چې خپل مولا ته قربت حاصل نه کړي او زړه چې روغ او سم نه وي نو مولا ته به څنګه قربت او نزدیکیت حاصل کړي. اصلي نعمت د زړه وي او اصلي عذاب هم د زړه دی. خو د غفلت او ګناه په وجه انسان د الله له قرب او د الله له نږدېوالي څخه محرومیږي چې له دې عمله بیا د زړه په ویرې غم او د سینې په تنګوالي باندې اخته شي او د زړه درملنه د نفس او خواهش په مخالفت باندې کیږي. څوک چې خپل ځان د هوس له پیروي څخه وژغوري نو په آخرت کې به ځای جنت وګرځي خو له هغې مخکې به په دنیا کې هم یو عاجل جنت او نعمت وګوري چې هغه د الله رب العزت سره د زړه د رابطې جنت دی. هغه جنت چې د دنیا له نورو هر راز نعمتونو سره نه مشابه کیږي. د دغه نعمت او دنیوي نورو نعمتونو ترمنځ توپیر داسې دی لکه د دنیا او آخرت د نعمتونو ترمنځ. تاسو ګمان مه کوئ چې د الله رب العزت دا وینا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم یوازې د آخرت پورې منحصره ده. دا ګمان مه کوئ چې نیکان به په نعمت او جنت کې وي او بدان به په دوزخ کې وي. دا یوازې آخرت پورې منحصره نه ده بلکې دغه درې واړو کورونو ته شامله ده. د دنیا کور، د برزخ کور، د آخرت کور. چې نیکان به په دې ټولو مرحلو کې نعمت ویني او بدان به له عذاب سره مخ کیږي که د خپل ژوند د الله رب العزت د احکامو او د اوامرو او د رسول الله د ویناو په رڼا کې تیر که هم به د دنیا جنت وي هم به د برزخ جنت وي او په آخرت کې به هم جنت ته ننوځې او که خدای مکړه په ګناهونو په فساد او په بېحیایي کې راښکیل شوې د الله د حکمونو نه دې سرغړونه وکړه د الله د حدودو نه دې تیری وکړه دنیوي ژوند به دې هم جهنم وي د برزخ ژوند به دې هم جهنم وي او په آخرت کې به دې مسیر هم جهنم طرف ته وي. یا الله موږ د ګناهونو نه وساته. 25
د نفس چټلي او ټیټوالی. لکه څرنګه چې په طاعت باندې نفس پورته کیږي او تسکیه او پاکی حاصله وي، د دې برعکس ګناه نفس ټیټوي، سپکوي یې ان تر دې چې له هر څه زیات ټیټ او ښکته وګرځي. الله رب العزت په صورت شمس کې فرمایي قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. هغه چا خامخا نجات وموند چې خپل ځان یې له ګناهونو څخه پاک او تاواني شو هغه څوک چې خپل ځان یې د خاورو په ګناهونو کې پټ که. معنا دا چې کامیاب شو هغه څوک چې خپل ځان یې د الله په بندگی او پیروي سره اوچت، لوی او صفا که، او تاواني شو هغه څوک چې خپل ځان یې د الله په نافرمانی سره ټیټ، وړوکی او سپک وګرځوه. که غواړئ چې الله عزت درکړي، الله مو مرتبه اوچته کړي، الله رب العزت مو پورته کی، نو ګناهونه پرېږدئ، د الله رب العزت د حکمونو پابند شئ. ځکه کله هم په ګناه سره چا عزت نه دی حاصل کړی، بلکه هغه بې عزته شوی. 26 د شیطان بندیخانه. ګناه کول د الله رب العزت د حکمونو نه سرغړونه انسان د شیطان بندیخانې ته ورچوي. او بدترینه انسان هغه دی چې د خپل سختترین دشمن په قید او بندگی کې وخت تیروي. د ستا سختترینه دشمن شیطان دی او ګناه تا د شیطان په قید کې غورځوي. خو بدترینه انسان هغه دی چې هغه د خپل سختترینه دشمن په قید او په بندیخانه کې وخت تیروي. او ګناهګار همیش د دغه دښمن په بندیخانه کې وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الشیطان و ذئب الانسان، د انسان لیوه شیطان دی. لکه څرنګه چې بې چوپانه او بې شپونکي ګټ د لیوانو له خطر سره زیات مخ وي، په همدې څیر هغه انسان چې د الله رب العزت څخه د ساتنې کومه وسیله نه لري، دغه څیرونکی دښمن به یې خامخا داړي. کله چې ګډه خپل شپونکي ته نږدې وي، له لیوه څخه زیاته په امن کې وي، او څومره چې ورڅخه لرې وي هومره خطره او تباهي ته نږدې وي. په همدې توګه په کومه اندازه چې بنده خپل پالونکي او خپل رب ته په تقوا سره نږدې وي، په همغه اندازه ورڅخه آفتونه او خطرې لرې وي. همداراز تقوا بنده لپاره د ده او شیطان ترمنځ ډال دی، داسې ډال چې دی ورباندې د شیطان له هغو دسیسو څخه ساتل کیږي کومې چې د دنیا او آخرت ستونزې او عذابونه منځته راوړي. نو که غواړې چې د شیطان د بندیخانې نه راووځې، خپل رب ته نږدې شې، ګناهونه پرېږده. او که په ګناه کې ښکیل وي، نو د شیطان په بندیخانه کې پروت هغه شیطان چې ستا بدترینه او سختترینه دشمن دی. او بدترینه انسان هغه دی چې هغه د خپل سختترینه دشمن په بند کې شپې ورځې سبا کوي. 28 د مرتبې ښکته کیدل. د ګناه په وجه د بنده مرتبه او مقام لومړی د الله په نزد او بیا د خلکو په وړاندې ښکته کیږي. په خلکو کې د الله په نزد ډیر عزتمن هغه څوک دی چې زیات پرهیزګار وي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همداراز په مقام او مرتبه کې الله تعالی ته هغه څوک ډیر نږدې دی چې ډیر اطاعت کوونکی وي او د بنده مرتبه د هغه د اطاعت مطابق د الله په نزد اوچتیږي. که یو بنده د خپل پالونکي نافرمانی وکړي او د هغه حکم په ځای نه کړي، نو د هغه له پام او نظر څخه به وغورځېږي چې له دې عمله به د خلکو له زړونو څخه هم وقار، عزت وویستل شي او د هغوی په نزد به ښکته او سپک وګرځي. که غواړئ چې الله څخه عزتمن اوسئ، الله څخه مو مرتبه اوچتوي، د الله د حکمونو مطابق ژوند تیر کړئ. ځکه په ګناه باندې ستاسو مرتبه لومړی د الله په نزد باندې ټیټیږي او بیا د خلکو په وړاندې ستاسو مرتبه ښکته کیږي چې ژوند به په ذلت کې تیروئ. الله دې موږ د ذلت نه وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. 28 د شرف نومونه سلب کیدل او لرې کیدل. د ګناه او نافرمانی په وجه له بنده څخه د ستاینې او شرف نومونه سلب کیږي او د ټیټوالي، بدی او ذلت نومونه ورباندې ایښودل کیږي. مثلا د مؤمن
نیک عمله، احسان کوونکی، فرمانبردار، توبه ایستونکی، ولی او زاهد پر ځای به ورته خلک د فاجر، ګنهګار، بدکار، مفسد، خبیث، زناکار، غل، دروغجن، قاتل او داسې نور نومونه اخلي. او لکه څنګه چې دغسې بدکاره انسان الله ته ناخوښه دی او په آخرت کې ورته عذاب تیار کړی، نو دغسې نومونه هم ورته الله ته ناخوښ دي. الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت حجرات کې 11 آیت کې فرمایي بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، له ایمان څخه وروسته د فسق او بدکاري نوم ډیر بد دی. نو که د ژوند د قرآن او د سنت په رڼا کې تیروه، د الله د حکمونو پابند وي، خلک به درته مؤمن وایي، خلک به درته نیک عمله وایي، خلک به درته فرمانبردار وایي، خلک به درته ولی وایي، خلک به درته زاهد وایي. خو که خدای مکړه د الله د حکمونو د سرغړونه وکړه، په ګناه، په فساد او په بېحیایي کې راښکیل شوې، بیا به خلک درته فاجر وایي، ګناهګار به درته وایي، بدکار به درته وایي، مفسد به درته وایي، خبیث به درته وایي، غل، دروغجن او قاتل به درته وایي. نو اوس چې زما خبرې اورې، کومه نومونه دې خوښ دي؟ زه پوهیږم چې دا نوم دې خوښ دی چې خلک درته مؤمن ووایي، خلک درته نیک عمله ووایي، خلک درته ولی او زاهد وایي. نو چې دا دې خوښیږي، د الله د حکمونو پابند شه، ګناه پرېږده. 9 د عقل کموالی. که د دوو کسانو ترمنځ چې یوې د الله رب العزت اطاعت کوونکی او بلې نافرمان وي، مقارنه او مقایسه وکړو، دا دواړه سره پرتله کړو، نو او به ګورو چې د اطاعت کوونکي عقل ډیر پوره، فکر زیات صحیح، رایه او فکر زیات سم او د نظر سیدهوالی مل وي. همدا وجه ده چې الله رب العزت په قرآن کریم کې عاقلان او هوښیاران مخاطب کړي دي. د مثال په توګه رب العزت په صورت بقره کې فرمایي واتقوني یا اولی الالباب، لما څخه وډار شئ ای د عقلونو خاوندانو. همدارنګه رب العزت په صورت مائده کې فرمایي فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، لما څخه وډار شئ ای د عقل خاوندانو، ښایي چې تاسې کامیاب شئ. که غواړئ چې عقل دی الله ډیر کړي، د الله د حکمونو پابند شه. ما مخکې تاسو ته وویلې که د یو ګنهګار او د یو صالح انسان ترمنځ موږ او تاسې مقارنه او مقایسه وکړو، د هغه صالح عقل او فکر د هغه ګنهګار په نسبت باندې ډیر مضبوط دی. الله دې موږ د ګناهونو څخه وساتي. 10 د بنده او پالونکي ترمنځ مقاطعه او پریکون. ګناهونه د بنده او پالونکي ذات ترمنځ مقاطعه او پریکون راولي چې په دې ډول ورڅخه د خیر او ښېګڼې اسباب قطع شي او د شر اسباب ورسره پیوست شي. کله چې د شر اسباب ورسره پیوست شي، نو بیا د کومې کامیابي او یا خلاصون هیله پاتې نشي. تاسې څه فکر کوئ د هغه چا به څرنګه ژوندون وي له چا څخه چې د خیر اسباب پرې شي او له خپل مولا او بادار سره اړیکې وشلېږي، هغه مولا او بادار چې ورڅخه د سترګو رب په اندازه هم نشئ بې پروا کېدلی او نه له هغه پرته بل کوم د پناه ځای لرئ. او بنده چې کله له خپل رب څخه منقطع او پریک شي، نو ضرور ده چې د شیطان د دوستی په دام کې به ونښلي او هغه یې له لویې تباهي سره مخ کړي. الله رب العزت په صورت کهف کې 50 آیت کې فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. او یاد کړه هغه وخت چې ملائکو ته مو وویل آدم ته سجده وکړئ، هغو ټولو سجده وکړه، مګر شیطان آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه. هغه د پیریانو له قوم او د پیریانو له ډلې څخه و چې په دې کار سره د خپل رب له پیروي څخه سرغړونکی شو. نو آیا تاسې هغه او د هغه ذریه پرته له ما څخه په دوستي نیسئ؟ حال دا چې هغوی ستاسې دشمنان دي او د ظالمانو لپاره هغه شیطان بد عوض دی.
د الله د حکمونو پابند وي رابطه به د الله سره ټینګوي او که د الله د حکمونو نه سرغړونه وکړه خپل رب سره به د رابطه پریشي شیطان سره به د رابطه قوي شي چې هغه به د هلاکت او د بربادي کندو ته ورګزار کړي الله دې موږ د ګناهونو نه وساتي 11 د برکتونو او ګټو له منځه تلل ګناهونه د عمر روزي علم او عمل برکت ختموي او د ځمکې او د آسمان د ګټو تللو سبب دی الله رب العزت په صورت اعراف کې په 96 آیت کې فرمایي ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض او که د کلو او قریو او ښارونو خلکو ایمان راوړی وی او پرهیزګاري یې کړې وی نو د ځمکې او آسمان د برکتونو دروازې به مو ورته پرانستلې وی همدارنګه الله رب العزت په صورت جن کې فرمایي په 14 او 19 آیتونو کې وان لو استقاموا على الطریقة لاسقیناهم ماء غدقا لنفتنهم فیه او که چیرې دغه خلک په سمه لار یعنی د اسلام په لاره برابر شي نو خامخا وروبس کوو ډیرې اوبه وروسته له وچکالي او سختې اړتیا تر څو یې په دې سره وآزمایو د الله رب العزت نافرمانی ځکه د روزي او د عمر برکت محوه کوي چې په ګناه کوونکو باندې شیطان مقرر وي او د هغه په ولکه کې وي او هر شی چې شیطان سره تړاو لري او هغه ورسره مل وي نو برکت یې له منځه ځي په خوراک څکلو جامو اغوستلو او کوروالي کې د الله نوم اخیستل ځکه لازم شوي دي چې د الله د نوم اخیستلو سره برکت ملګری وي او د هغې په اورېدلو سره شیطان له هغه ځایه تیښته کوي او کوم څیز چې د الله لپاره یا د هغې په نوم سره نه وي نو له برکت او خیر څخه خالی وي د انسان لپاره عمر شتمنۍ منصب علم او عمل هله فایده رسوي کله چې پکې د الله اطاعت وشي محمد رسول الله فرمایي الدنیاء ملعونة وملعون ما فيها الا ذکر الله عز وجل وما والاه وعالم او متعلم رواه ترمذي دنیا او څه چې پکې موجود دي ټول الله ته ناخوښ دي او د هغه له رحمت څخه لرې دي بې د هغه له ذکر څخه او هغه څه چې ورته نسبت کیږي او عالم او زده کوونکی او په یوې معصورې وینا کې راغلی دي الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ما كان لله دنیا او په دنیا کې څه دي ټول ملعون دي مګر هغه څه ملعون نه دي چې د الله لپاره وي نو که غواړې چې الله دې په علم کې برکت واچوي که غواړې چې الله دې په اولاد کې برکت واچوي که غواړې چې الله دې په عمل او په مال کې برکت واچوي الله دې په اولاد کې برکت واچوي د الله د حکمونو پابند شه او که نه د دې هر څه برکت به الله رب العزت درنه واخلي الله رب العزت دې موږ د ګناهونو نه وساتي په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ